لائق زدہ لائق صاحب د فن شخصیت ډېرې حوالې دي، خو مختصرا به زه دا ووایم چې هغه انسان دوست بې قبره، بلکې کوواټ ته چې کله FM 94 غالبا ریډیو کوواټ کې هغه شو نو هغه هلته تبادله وشوه راغلو. خو هغه کله هم دا نه دي ویلي، ډېر بې قبره سړی و، دومره پورې چې خپل د مایک سیسټم یې د خالد پښتون هوټل ته راوړو، هلته یې ریکارډینګ وکړو، بیا به موږ پسې جوابونه کولو. متحرک سړی و، غیر روایتي انداز سره هغه ډېر هغه ته خپل ریډیو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. ځان کې یو حساس شخصیت و، کټر پاکستانی و، د پاکستان باندې به کمپرومایز نه کولو. هغه راسخ العقیده مسلمان هم و، داسې سره د موسیقي، خو هغه به د دین لمن کله هم پرېښي نه وه. د هغه دې کې ډېر مثالونه دي.